بسم الله الرحمن الرحيم. الله مخبري علماء کا نن درس کی دا بسم الله الرحمن الرحيم متعلق خبر راوړو. دیق مکی نه ان شاء الله چې ما ته ویل لس پیری راته یم درته وایم چې زینم فراخي خوشاله است طبيعت مخلي نو هغه خبر د سړي زړه کې کینی. بسم الله متعلق دو درې بحثونه. یو بسم الله په اوله کې ولې راوړی دا مصنف کاری تاسو نه حمل کی بسم الله راوړی. دویم په بسم الله کې څو اجزا دي دا به ذکر کو. دریم ترجمه د بسم الله بزده کو او څلورم که چرته تاسو خو خو زین مغست ترکیب برته وکم کني په تاسو ترکیب ضروري نه دي وجدار چې تاسو لا څه ویل ترکیب به چاته کې چې هغه د نحوی احکام یې زده کنه خو زه به چې وکم تاسو باندې ضرور نه ده چې تاسو مخې ته تیر شي ترکیب دا شی دی. صحیح ده خیره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم مصنف راوړی دا د یو څو وجونه. یو اقتداء بکتاب الله عز وجل الله د کتاب د اقتداء قرآن په بسم الله شروع دی نو دم د خپل کتاب په چا شروع کو بسم الله. دویم عملا بالحديث النبوي صلى الله عليه وسلم د وجد عمل کولونه په حدیث باندې ځکه نبی علیہ السلام فرمای كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو اقطع. واستادار تویل دي هر یو کار چې د شان ولای کدا په بسم الله شروع نشي نو فهو اقطع دا لنډه بوچوي نیمګړی سر ته نه رسیږي. اگر چې دا حدیث شیخ البانی په ارواء الغلیل کې راوړی دی او ضعیف یو ته ویل دا حدیث ضعیف دی خو موږ ځکه بیانو طالبانو ته چې د دې تاییدات شته زمونږ په دین کې د دې تاییدات شته ځکه دا وداسه په شروع کې بسم الله خوراک په شروع کې بسم الله په سورلې چې خېږي بسم الله کور نوزي بسم الله جامع اغوندي بسم الله شته کنه شته نو کتاب یو کار دی بلکې یو فایده به ته یم اوس مې ذهن کې رااله لیکه یم نشي یاد کوي میډیکل ګرانی طلحه رضی الله عنه په غزا د احد کې نبی صلی الله علیه وسلم چې زخمی شو عبد الله ابن قامیه په د ټوپۍ والی او دوه کړي په تندې کې نوتی وی مشهوره قصه د سیرت کې به موریدري ویني تلاړلې یو شی ته نږدې شو وای ما چې وکړل صحابه چې احد غته خطر او مدینه ته روانو الله رسول په شاکو وته نه کافر را پسې شو نو ما د الله رسول د شاپ شاکو په یو تور باندې په طریقه د قهقرا جنگیدم په نفت العرب کې تاسو ته راځي دویمه درجه کې نو د وو کسانو د یو برابرېږي وای په چل مې ورو رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ یو څلو صحابه ولاړو دغه خاطر مې ورسوم چې څنګه مې د تنخ کته هغه ورجه د بیوشه شه وینه ته ډیره تلوا په دې کې وای زه کفارو تر مخې ته شم او جنگ می شروع کو د الله نبی आवाज هم کړو چې طلحه ځان له جنت واجب کو نو یو کافر راغی د کوم لاس کې جسمه توره د وای دا ګوتې را راواله څلور واړې ورځولې توره انا پرې وته وای دا وخت زما د خلینو هو حس په عربی کې ویش وختو کې سمانه ده ویش کله څوک وای څوک یو आवाज کوي څوک بل आवाज کوي وای نبی صلی الله علیه وسلم په دې بهوشي کې سر راوچت کو او ما ته ویل چې اے طلحه لو قلت بسم الله لرفعتك الملائکه والناس ينظرون اليك کته چرته تا بسم الله ویلی وی نو دومره زور په بسم الله کې چې تبع د کفار من ملائکه اوچت کړي او خلکو به تا ته کتل بسم الله کې څومره زور دی ډیر زور دی دې وجه ما شومان ته کنځري مخه وای ها بسم الله وتخوي موږ تاسو به یو کنه خپل یو خو دلا نو بسم الله یو ماشوم ورغېدو بسم الله په دې نوم باندې ځان عادت کړی نو د بسم الله په باره کې موږ یو اگر کله حدیث بس سندن ضعیف خو تاییدات شته په دین کې نو په دې وجه مصنف صاحب بسم الله راوړی دا درېمه وجه بسم الله ذکر راوړی دا اقتداء بکتب السلف سلف علماء چې یو بل تختونه لګل نو بسم الله به ویلا نکله به الله رسول په ووم کال هجرت وو بچهانو تختونه لګلی ټول په سر کې سړي کړو بسم الله الرحمن سليمان عليه السلام چې بلقیس ته خط لګو سی ویلو قرآن موږ دې انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن سوال دا چې ورو انه من التم په خط کې شروع ده انه من سليمان نشوي ده الته تفسیر چې ما سره چا کړی هغه پوي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم دا خط د سليمان د طرف نه دی
په مدد د نوم د الله باندې چې رحمان رحیم. جواب دا دی چې انه من سليمان یو خطو یو د خط لفافه وا د خط په لفافه لیکلو چې انه من سليمان او دا چې خط راويست او کلاوي کنو سړي کړو بسم الله نو شروع په چا راغله بسم الله راغله. ولکم دا اعتراض نشته خطونه په پس شروع کې په بسم الله. بل وجداهم ردا على المشركين د مشرکانو باندې رد وجنه بسم الله راوړی دا ځکه مشرکانو چې به یو کار شروع کوي نو ویل به بسم الله والعزى په نوم د لات او د عزى پیری شروع کوي. نو زمونږ په دین کې بسم الله الرحمن الرحیم مشروع شو چې په هغه باندې سره شي رد راشي. نور ډېری وجه ټول باندې سره مو پرځوي ځان له دا یو څه چې یاد کړئ ان شاء الله. دا هم وجه چې دا مقام د تصنیف دی دا کتاب لیکل د الله یو نعمت دی دا تصنیف په غیر د مدد د الله د نوم نه کیږي. نو دی وجه نه بسم الله خلق څه کوي راوړي په اول کتابونه یو درې وجه چې یاد کړئ بس دا کافي. اقتداء بکتاب الله عملا بالحديث اقتداء بكتب السلف. سوال که چرته پرچه کې راشي او دا درې چاودي کړي ان شاء الله الله سم بری نو کدا ځتیم یاد کړئ تکرار کې خبره ده صحیح ده خبره خو باندې راوي. موږ اوله خبره وکړه چې بسم الله مصنف ولې راوړی دا دا غیر لپاره دلایل وي. دغه خبره تشریح د اجزاء د بسم الله ګوري دلته یو با راغلی با حرف جر تاسو به د حروف په بحث کې راشي بعد دولس معنو د پر راځي. بسم الله کې با حرف جر دی کنه دا با چې د سو معنو د پر راځي دولس خو دولس دا مطلب نه چې په یو ځای کې به دولس مراد نه غږی کې بګورې نو لکه دلته بعد استعانت ده د مدد ده. موږ په ترجمه کې به وګورو دلته ورسته ان شاء الله. لفظ د اسم چې ده دا د دې تحقیق ورسته راځي تاسو ته کوي ان شاء الله په دیمه صفحه کې دلته براشي چې دا پاسل کې سم مونږ کې اسم دا وسم مونږ او لغوي معنی څه دا او اصطلاحي معنی څه دا به تاسو ته ورسته وي. لفظ د الله بل جزء کې خاري لفظ ده الله نو الله دا وذکري یا یوري کوي هو اسم لذات الواجب الوجودي هو اسم كنا بقول باندې ولیکم اخره کې به ولیکم ځکه اوس وخت نشته. هو اسم لذات الواجب الوجودي المستجمع لجميع صفات الكمال. هو اسم لذات الواجب الوجودي المستجمع لجميع صفات الكمال لجميع صفات الكمال معنی ځکه دي تحقیق وګورئ لیکل بند کړئ د ورسته لیکئ کنه تاسو سره وخت هو دا الله چې د اسم النوم دی لذات الواجب الوجودي د پاره د هغه ذات چې دا غي وجود واجب دی. واجب الوجود معنی چې دا غي وجود کله نه ټول کائنات تبا کی هیڅ شی هم نه نو الله شته ځکه دا ټول کائنات شته وایي دا نوم دی د پاره د ذات چې واجب الوجود دی المستجمع چې جمع کون کې دی لجميع صفات الكمال ټول صفاتونو د کمال لرا. الله رب العالمین کې ټول صفاتونو د کمال پانګشته که قوت دی که قدرت دی که علم دی که خایس دی که حمد دی چې صفاتونو د کمال دا ټول په چا کې دي الله او هیڅ قسم عیب په الله کې نشته دی. المستجمع لجميع صفات الكمال نامه. اوس کتاب ته وګورئ الرحمن الرحیم. رحمان او رحیم دا دواړه صيغې د مبالغې دي مشتق دي د رحمتنا مشتق دي د رحمت د الله صفت ده. حدیث کې راغلي الله سره رحمتونه پیدا کړی نه نبی د ځان سره ساتلی یوې دنیا ته را لېږلې دا غيو په وجه باندې اسپن خپل بچي پیدا شي او هغه باندې خپل نګدي د قیامت ورځ بل یو د دنیا رحمت او رسول چې یو کم سل د ځان سره ساتلی دا ټول په ټوله په مؤمنانو باندې کوي ځکه ما ویل چې موږ استاد سره کنډیشن څه ده حالته ده خیال سره فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. جهنم له طرف ته بګرما وایو د مؤمنانو طرف ته یقه وای نراشي بس. الرحمن الرحیم دا صيغې د مبالغې دي. درېمه خبره په بسم الله کې لفظي ترجمه دا به صحیح غواړم لیکل کتابونو کې امتحان کې بربنده راځي ګوري معنا ته بسم الله خاص په امداد د نوم د الله الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم چې همیشه رحم کوونکی دی. شروع کوم به ورسته بسم الله خاص په امداد د نوم د الله الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم چې همیشه رحم کوونکی دی. شروع کوم دا مذهب د بصریو دی چې د دې بسم الله متعلق به ورسته راو باسي او فعل به راو باسي او کوفین معنا د شي کوي هغه وای ابتداء ثابت بسم الله الرحمن الرحیم. شروع زما ثابت ده په امداد د نوم د الله چې به حد مهربان همیشه رحم کوونکی دی.
هغه شروع زما ثابته ده مخکې راو باسي او دی ورسته راو باسي اوس دلایل کې نو ورځم چې خبره تاسو باندې ګرانیږي صرف لفظي ترجمه صحیحه د دوه مذهبونو بدل نه واړم د بشرینو مسلک راجح دی بشرین څنګه معنا کوي ما سره وي بسم الله خاص په امداد د نوم د الله الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم چې همیشه رحم کوونکی دی شروع کوم کوفین څنګه وي ابتداء ثابت بسم الله الرحمن الرحيم شروع زما ثابت ده شروع زما بسم الله خاص په امداد د نوم د الله الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم چې همیشه رحم کوونکی دی راجح مذهب د چا دی د بصرینو دی ځکه د راجحوالي وجه دا ده چې د بصرینو په مذهب کې په نوم د الله شروع راځي او د کوفینو په مذهب کې په دې شروع راځي چې شروع زما ثابت ده باندې تا ګوري بشرین چې وای دا کوفین چې وای بسم الله چې وای نو هغه اول سره وباسي د خپلنا ابتداء ثابت دا نوم د الله دی ابتداء ثابت بسم الله الرحمن او کوفین دا بشرین څه وای بسم الله الرحمن نو په نوم د الله د چا په مذهب کې شروع راغله د بشرینو لهدا د چا مذهب راځي هغه د بشرین نور ترجمه دواړه یاد شي کنه شي ان شاء الله نور ویم دته تکرار کوي زين کې دا خبره واړوي نن ما تاسو ته دا خبره وکړه ګوري د سبق حاصله خلاصه چې یادوي اول می ویل چې بسم الله په کتاب کې وایي راوړي د شپږو وجې چې درې تاسو ته یادې بس دا کافي ده یو اقتداء بکتاب الله دم عملا بالحديث او دم اتباعا بكتب السلف صحیح شلا او نور وجه هم کې درې چې برکت حاصل شي او دارنګه دا مقام د تصنیف دی او تصنیف نعمت دی دا غي شکریا په کار د بسم الله باندې شکریا راځي او مشرکانو باندې رد راشي او دا وشي دا یاد شولا دغه خبرم د بیل جز معنا وکړه چې با حرف جر دی او بعد شو معنی د فرازي دلته یو معنا موږ غوښتل چې مدد خاص په امداد د نوم د الله دا امداد معنا د بیره دا امداد معنا د چا ده د بیره اسم نوم ته وایي ورسته تحقیق راځي چې اسم فاصل کې شي دلته اختلاف د صحیح مذهب به موږ بیان کوو چې اسم څه ته وایي صحیح شو لفظ د الله کې مرده دا ویل چې هو اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال الرحمن الرحيم صيغه مبالغه دي رحمت نه ماخوذ دي او رحمت د الله صفت ده رحمت د الله حدیث کې راغلي دي چې الله سل رحمتونه پیدا کړی دي یو رحمت دنیا ته نازل کړی دی او په قیامت کې بدل دنیا یو رحمت او یو کم سل چې ځان سره ساتي دا ټول په ټوله په چا کوي الله دې موږ په کې داخل کړي او دا غینه ورسته مې دوه ترجمه وکړلې یو د مذهب د بشرین او بل د مذهب د کوفین د مذهب د بشرین ترجمه دا ده بسم الله خاص په امداد د نوم د الله الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم چې همیشه رحم کوونکی دی شروع کوم او د کوفینو مسلک شروع زما ثابت ده بسم الله په امداد د نوم د الله الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم چې همیشه رحم کوونکی دی مذهب د بشرینو ذکر راجح دی چې په دې کې شروع د الله په نوم راځي او د کوفینو په مذهب کې شروع د الله په نوم باندې وبشي ان شاء الله بس نن د پاره دا کافي ده